شهابالدین ایوبي هغه مو د کابل د دغې حوزې مسؤل و د هلکې هغه ورته سرپرست والي کې د هغه په سرپرستي کې د کابل ښار فتح شو تر سهاره پورې او په دغه وخت چې موږ په پرېږدو ذاکر صاحب له شلو کسانو سره ناطقین ذاکر حافظ ناطقین ذاکر دغه ته باید د مارشال لقب وکړي چې خارجیانو کې ماته ورکړه نه هغه چې د افغانستان مجاهدینو سره جنګېدی هغه چې بیا ترې شروع واوښته هغه یې مارشال دی دغه اصلي مارشال دی چې د خارجیانو څخه زما ستا وطن راته پاک کړي هغه د هغوی د شلو کسانو سره په غرمه کې په ارګ باندې ننوتلي د هغه څخه کابل را فتح شوی هغه بیا چا سره رابطه هم نه ده کړې په خپله ورته په دا شلو کسانو باندې ورته هغه ځای پورې کار وکړي چې څو پرې نور مجاهدین پیدا کړي د هغه سره یې ملګری بیا د خپل اردو قومندان تاسو پېژنئ بیا شهید شو مولوي عبدالله مفلس صاحب هغه ته ما وویل چې دلته مجاهدین ورکړي دا د چرخي مجاهدین د بندیان دغو ته لاره وښیه په 11 بجې د شپې باندې په ششدره کې سره یو ځای دا کیسه زه دې لپاره ته کوم پر خپله خبره باندې راځم چې موضوع څه شی ده ماخستن 9 بجې دي د قطر څخه ما سره رابطه ملګرو وکوله چې دلته څه کسان دي دلته پاتې شوي دي ګورئ څه کسان په خپله باندې پاتې شو دا انجینران دا پیلوټان دا چې دلته پاتې شوي دا د وطن سره مینه لري د دغه معنا څه شی دی دلته هم خارج اوسېدی خو د دې په میدان کې اوسېدی د امریکایانو سره نه یم تللی شوی د اروپایانو سره تللی شوی نورو ملکونو کې هم پناه اخیستی خو دا د وطن مینه ده چې دوی